سلامونه نیکې هیلې ستاسو د روغتیا په هیله. په دې ویډیو کې ستاسو ته ښیم چې کله ستاسو د اکاونټ پاسورډ هیر سي نو تاسو به څه ډول کولی شئ چې خپل نوی پاسورډ ځان ته جوړ کړئ په زینوس اکاونټ کې. نو دلته زما څخه زما پاسورډ هیر سوی دا یو له زما د ورونو له یو اکاونټ څخه ده. نو زه راځم تاسو به دلته راشئ په دې فارګټ پاسورډ باندې به کلیک وکئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکئ دلته تاسو ته ایمیل راځي. دغه اوس ایمیل چې تاسو استفاده کوئ د هغې پاسورډ در څه هیر ده هغه به دلته ورکئ. نو کله چې ایمیل ورکئ درته ما خپل ایمیل ورکړ نو په دې ایمیل پاسورډ ریس د تور خط باندې به کلیک وکئ. په دې چې کلیک وکئ ستاسو ایمیل ته جمیل ادرس ته مو د کمپنۍ د خوا څخه ایمیل استول کیږي. سمه ده، زه په دې باندې کلیک کوم. ښه، دلته دې ولیکل وایي we have emailed your password list link. موږ تاسو ته ستاسو جمیل ادرس ته مو ایمیل واستو. نو تاسو بره ګورئ پاس په سکرین باندې چې ماته ایمیل واستول سو. زه مې ایمیل را خلاصوم، همدا اوس راغلی ده. دلته چې راغلی تاسو به چې ایمیل د زینوس د خوا څخه مو ترلاسه کړل نو په دغه ریسټ پاسورډ باندې به کلیک وکئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړه دلته تاسو ته دغه خپل ایمیل لیکلی ښکاري. په دې ځای کې به تاسو نوی پاسورډ انتخاب کړئ. سمه ده، زه دې دواړو ځای کې نوی پاسورډ انتخابوم اوس خپل. ښه، دلته ما خپل ځان ته نوی پاسورډ انتخاب که. اوس پاس ځای کې به هم پاسورډ لیکئ، هماغه پاسورډ به بیا لاندې ځای کې هم لیکئ. کنفرم پاسورډ یعنی کوم چې پاس لیکل هغه به لاندې هم لیکئ. اوس به په دې ریسیټ پاسورډ باندې کلیک وکړو، په دې تور علامه باندې. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکئ بس تاسو نوی پاسورډ جوړ شو. اوس تاسو دلته به خپل ایمیل ورکوئ او دا اوس مې چې کوم نوی پاسورډ جوړ کړ هغه به دلته ورکوئ. بر مې انتخابوئ دا ځای او کولی شئ لاګین سئ او خپل اکاونټ خلاص کړئ.